السلام علیکم ټولو قدرمندو کتونکو ته صابر جان یم. قدرمندو کتونکو د احساس پروګرام چې دا کومه سلسله روانه ده په دې باندې ډېر خلک نه دي پوه چې موږ خپل ځان څنګه رجسټرډ کړو دې سره او موږ ته چې دغه ارزانه سودا میلو شي. ډېر خلک داسې دي چې دوکانداران دي، هغوی وایي چې موږ خپل دوکان څنګه رجسټرډ کړو دې سره چې موږ ته دا سودا راځي او موږ یې د خپلو کلیوالو په کم ریټ باندې ورکړو. په دې ویډیو کې به تاسو ته زه ټول دغه ډیټیل ښیم. د ویډیو د پاسه تاسو ته به دا یو لینک ښکاري، نو کله چې تاسو دا لینک کلیک کړئ نو تاسو ته به یو فارم کولی شي، په هغې کې به بره لیکلي وي چې یاره که تاسو خپل ځان رجسټرډ کول غواړئ نو دا برنې کلیک کړئ. نو چې کله تاسو دا برنې کلیک کړئ نو تاسو ته به یو فارم بل کولی شي، هغې کې به درته لیکلي چې تاسو شناختي کارډ نمبر په هغې کې درج کړئ، خپل شناختي کارډ نمبر. نو تاسو خپل شناختي کارډ نمبر په هغې کې درج کړئ. بیا هغې نه پس تاسو په دویم نمبر باندې لیکلی چې موبایل نمبر، نو هغه موبایل نمبر به تاسو په دې کې درج کوئ چې کوم ستاسو شناختي کارډ باندې رجسټرډ وي، او بیا به تاسو ته په هغې باندې یو کوډ لیکلی شوی وي. په هغه کوډ باندې تاسو دا خالي ځای چې درته ښکاري دغه باندې خالي ځای کې دا کوډ ولیکئ او بیا به اخري کې درته لیکلي جمع کروئ، بیا به کلیک کوئ نو جمع به یې کوئ. ډېر ملګري داسې دي چې هغوی خپل دوکان رجسټرډ کول غواړي، نو هغوی د دغه بره لینک چې دی چې دا تاسو ووهئ نو دغه کې درته دویم نمبر چې کوم لیکل شوي دي، که تاسو خپل دوکان رجسټرډ کول غواړئ نو تاسو به دا دویم لینک کلیک کوئ. چې کله دا تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به یو فارم کولی شي، په هغې کې به درته لیکلي چې پورا نام، تاسو به خپل نوم ولیکئ. دویم نمبر باندې درته لیکلي دی شناختي کارډ نمبر، نو تاسو شناختي کارډ نمبر به ولیکئ. دریم نمبر باندې به درته لیکلي چې تاسو موبایل نمبر، هغه موبایل نمبر چې ستاسو د شناختي کارډ په نوم باندې رجسټرډ وي، که نه ستاسو شناختي کارډ نمبر باندې رجسټرډ نه وي نو هغه موبایل نمبر مه ورکوئ، ځکه چې دې باندې درته بیا یو کوډ راشي او دغه کوډ تاسو ته د خالي ځای ښکاري، دې کې به بیا تاسو ورکوئ. که چېرته تاسو ته کوډ رانلو نو تاسو دا دوباره چې کوم دی نو دا چیز فیل کړئ، دوباره تاسو کلیک کړئ، انشاءالله دوباره به در تاسو ته کوډ راشي. د هغې نه پس بیا د دوکان پوره نوم، بیا د دوکان پته، بیا هغې نه پس تحصیل او شهر، تاسو چې کوم تحصیل سره تعلق ساتئ، بیا هغې نه پس د بینک اکاونټ یا د موبایل تاسو کوم اکاونټ جوړ کړی وي نو هغه به په 14 هندسې چې کوم کوډ وي هغه به تاسو ورکئ. دغلته که چېرې ستاسو د بینک اکاونټ نه وي نو تاسو لاړ شئ نږدې نیشنل بینک ته او هغلته اکاونټ جوړ کړئ او دغلته لاندې درته لیکلي جمع کروای، نو بیا تاسو دا کوډ چې ورکړئ او دغه کلیک کړئ نو تاسو ته به بالکل ستاسو رجسټریشن به وشي او تاسو ته بیا یو څو ورځې پس کال وشي چې ستاسو دا چې کوم رجسټریشن دا مکمل شوی دی. نو دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې ډېر معلوماتي ویډیو ده. او بله دا چې ډېر خلک د مستحق دي نو کوشش مې دا و چې یاره ستاسو چې څومره هم مستحق خلک دي هغوی ټولو ته دا پیغام ورسي چې هر چېرته اوسي الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. د لوی الله